فاستغفارو کې کم استغفار ډیر زیات فضیلت لري او کم استغفار انسان وای او تر ټولو بهترین استغفار کم یو دی. په دې نن ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته سید الاستغفار وشم. په حدیث کې دته سید الاستغفار ویل شوی دی، یعنی د استغفار سردار. نو دا استغفار ډیر زیات فضیلت لري. یو خدا استغفار دی لکه استغفر الله، دا ویل هم صحیح دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، دا هم صحیح دی. خو لیکن نن داسې استغفار درته ښیم چې دا تر ټولو زیات فضیلت لري. نو دغه ویډیو ضرور مخکې د سره شیر کړئ چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه د دې څخه فایده واخلي او دا استغفار په خپل هم یاد کړي، زده کړي او نور مسلمانانو ته هم وښایاست. هغه به زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم او دغسې به هم درته ووایم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دا یو داسې استغفار دی چې کله تاسې دا استغفار وایست دې سره به ستاسې ګناهونه معاف سي او دا تر ټولو زیات فضیلت لري، تر ټولو زیات هغه ثواب لري.